السلام علیکم دوستانو، زه حکیم جلال تاسو خدمت کې. دوستانو نن د بیا اولادي د سپرم په باره کې هغه ملګري چې د چا سپرم کم وي نه کې منی مواد ضعیف وي ان شاء الله دغه لپاره مجلب علاج تاسو زه خیمه دینه علاوه هغه ورونه ته خیم چې چا 10% سپرم کم وي یا 50% کم وي ان شاء الله ایونه تر 2 نقصو سره دی پوره کیږي. نو ما دا نقصه ترتیب کوله دا کتل ډیر اجزاوی دي موږ د کې مردانه طاقت کم شونه پکې اچو خو دا اوس نقصه زر تخیم دا صرف د بیاولادي او چا سپرم منی مواد کم وي چا سپیډ کم وي چا نری وي هغه لپاره مکمل علاج ده. نو اجزاوی ز تاسو خیم دا دوستانو ځان سره نوٹ کړئ چې بیا موږ سره ټیم نه ډیر ملګری پازابول کوي سو دا تاسو باید هر شی ولیکئ بار ویډیو ګوري نمونه ز خیم به ولیکئ هر یو پنسار اتاری ته تاسو نه ورتلای شي دا تر اخستلای شي. اولین دی چې کوم اجزا دي سالب 50 ګرامه دا کتلای شي. مغز بنولا دا مغز بنولا دا 50 ګرامه، موسلی سفید 50 ګرامه، اکرکرها ایرانی دا خالص اکرکرها به دا استخدام 50 ګرامه، جوړې خوسي بوز دا من خپل لاسي جوړ کړی دي او تاسو دا سدا کمپنۍ نه مینه ګرا خستلای شي دا کتلای شي د کمپنۍ تاسو د کې استعمالولای شي. دا جوړې بوز یعنی کې سدي جوهر خوسي بوز سدي دا 50 ګرامه دي او دا سدي دا تخم کونج دا د لفافه کې سپین ښکاری دا مغز به دا پوستکه پاسسته کې منځ کې مغزي 50 ګرامه به دا واخلي. دا به ټول رواخلي ګرین پاوډر به کې دی وړو په شان دي بالکل چې پاوډر هم کړو بیا یو کاچوغه سهار ایو ماخام نیمه کیلو شودو جوش کی مغه شودو ته یو کاچوغه ورواچو یو کاچوغه شات دا سره مکس کی سهار په نهار دا چکی ډوډۍ نیم ساعت یو ساعت مخ کې او ماخام هم داسې نیمه کیلو شودې جوش کی یو کاچوغه دا دوا ورواچوي ایو کاچوغه یعنی کې اصل شات دا مکس کی په نهار یو چکی سلوي خوره دا استعمال دا جمانه پرهیز دا دین علاوه چې څوک دا د سپرم لپاره استعمالي او د چا سي پس یعنی کې میکروب پکې باید د میکروب دوا 15 ورځې مخکې استعمال کی بیا دا نقصه پس استعمال کی ان شاء الله سي هغه ملګری چې سپرم کمواله لري مثال فیصدي کمای مړه زیات پکې وي سلګش یعنی ګډ زیات پکې دي ټول دا کار کوي او دا ایونه تر 2 نقصه سلوي خورزي او 2 نقصه یعنی کې سلوي خورزي بیا استعمالول شي دا جانبي عوارض نه لري مکمل علاج دا هغه ورونه چې د سپرم دوايان خوري او علاج نه کیږي دا تاسو استعمال کوي یو واره صرف خپل تیار کوي هر یو اتاری پنساری سره دا ملاويږي که پاکستان وی عربات سعودي وی دوبۍ وی سي هر وخت کې دا هر یو پنسار اتار سره دا بوټي موجود وي او دین علاوه صورت انزال یا دین علاوه کوم جریان دا احتلام دغه لپاره د کې موږ نور اجزا چې دا کتره دا وافر مقدار کې ډیره جوړو نو تاسو لپاره صرف دا ما لګ بوټي تر واخستل تاسو ته کې اسانتیا وی زیات بوټي دوستان نسی پیدا کولای نو دا تاسو په اسانه هر یو پلسار یا اتاری دکان ته راخستلای شئ ان شاء الله. ټول عمر به دعا کوي دوستانو د موږ هر ویډیو د الله رضا لپاره دا باید تاسو دوستانو سره شیر کړئ او دغه د سیاج دا ضرر نه لري دنه علاوه دا ډوګي ته طاقت ورکړي منی مواد پیداوار کوي انا بعد سپرم کاونټ جګي خو وخت لري لوی تاسو سپارم دوستانو. السلام علیکم.